اول خو هر انسان ته پچار دو چې دای د ګناه نه ځون بچ کو د ګناه عزم دنه کو په خیر اراده د ګناه کله نه کو کچیرته د پزړه کې خیالات پیدا شول د ګناه یا وسوسه پیدا شولې شیطانی وسوسه پیدا شوه بیا په داسې صورت کې دته پچار دو چې د یغه طرف ته بالکل توجه نه کو د یغه د بالکل پروه نه سوتی بلکې په خپل عمل کې د ځون لګیا کو خپل عمل د کو کلمینز ویلمینز د جاری سوتی قبل عبادت وی هغه عبادت تا کو دغه وسوسه دغه خیالات د بالکل پروه نه کو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاه والسلام نه پوښتنه وکړه شو یا رسول الله د میش په ځینه کې وسوسه پیدا کیږي خیالات پیدا کیږي د کفر شرک فسق فجور د ګناه خیالات پیدا کیږي وسوسه پیدا کیږي یا رسول الله دغه څه حکم دی نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل چې ذاک محض الایمان داغه خالص د ایمان علامت د ایمان علامت څنګه ده دولت تاسو په دا خبره پیژې چې دغه تفصیلی ټول بیانات د مورب د موضوع باندې ډېر بیانات دي نو هر انسان ته پچار دو چې کله دا یو عمل کو نیک چار کو بیا کپلیار کې دته رکاوټ هر شي د رکاوټ په روب دکو د خپل عمل اختیاروي د میجا علماء دیوبند کې یو ډېر غټ عالم تر شوی دی یو دا خبره لیکلی دو یی چې کا یو سړی داسې چې یخته څوک وایي چې بادشاه د غوړي بس په دغه څو ملټه کې د بادشاه غوړي تو سره ملاقات کو دا کس بادشاه طرف ته روان شو وسی پلیار کې څوک تنګوي څوک ورته چې د مو سره دا خبره وکا د مو سره مجلس وکا ټیم په ځای کوي یا څوک په لوس په نرکش کوي څوک په خط په نرکش کوي یا څوک دای په وزر بندر ونسی بهر قسمه خلق د سره حرکت کو نو دا سړی وس د بادشاه طرف ته سي کده سړی ته د ځړې جواب ورکوي یا دا سړی په وزر بندر نسی یا دا سړی په جوب بندر نسی دا سړی بادشاه طرف ته توجه بادشاه طرف ته حضور کو ځکه چې دا وی چې زه بادشاه ور غوښتم بیا د بادشاه سره د ملاقات متبل ټیم نه ملاويږي دا پاگل خلطه به وقوف خلطه قسمه غلط خلطه اس سړی د لارې نه وبوسي د سوچو بیا دا وی نو د غرنګ چې کله دا سړی دا سوچ دغه د کاسته د ځړې جواب ورک کدای شي د خپل ځړې په وجه باندې خبره معاملات لور شي یا د غرنګ یو خاص په وزر باندې ورکاش کړی یا جمعه باندې ورکاش کا کدای هدا یو بل سره هغه حرکت کو د ټیم ځای کېږي بادشاه سره ملاقات نشي نو دغه وجه نه فرمایي چې کله د یو انسان یو هدف وي منزل مقصود وي بیا چې کله هغه ته د کوشش کو په لار کې څومره رکاوټ شي د یغه رکاوټ د بالکل پرونه سوتي که شیطانی خیالات تر تروشي وسوسه در تروشي یا څوک ته وایي چې مو سره خبره وکا جام مجلس سره وکا میشته دا خبره بیان کا تو وخت مقصود غدای قیمتي دی نو په داسې صورت کې هغه وخت په یغ باندې نه ضایع کوي خپل منزل مقصود ته رسیږي لکه څنګه چې هغه ټول رکاوټ ختم کو د بادشاه ملاقات ته پورا ځون خلاصوي داسې چې کوم کس عبادت کو نیک اعمال کو یک ته په چار دو چې په لار کې څومره رکاوټ هغه ټول رکاوټ ته په سیټ باندې کو د خپل الله جل جلاله عبادت ته د خپل ځون متوجه کو نو دا ول تر چې کله یو انسان ته په منځ کې خیالات روشي ا خیالات ته توجه نه وکړو وسوسه ورته روشي یغه وسوسه ته توجه نه وکړو بلکې په خپل عمل باندې لګیا شي په خپل عبادت باندې لګیا شي یو وخت دا سره روشي چې د انسان ته په منځ کې وسوسه خیالات هنرسي